زه د سمیع الله په خپو کې ولاړ یم، د هغه د دې بېوسه بچو سره او د یو بېوسه پلار سره. بې وروره خور خور په کلي راغله، بې وروره خور خور په کلي راغله، اواز یې وکړو چې د چا کره به زما. قدرمنو، د مومندو په دغې حادثه کې زما د دې مشر دی هم خپل زوی بایللی دی او د ده زوی چې کوم و هغه د اوو خویندو یو ورور و. شاته دا کور ښکاري، دی یو بچنګي و، دی بله بچنګي او دی بله بچنګي ده. نو د دې نن درېیمه ورځ ده. د شاته د تور تور غرونه دي، دغه خړ غرونه دي او په دغې خړو غرونو کې زما د مشر ته دغه غم را په غاړه شو. مشره پیله خو الله پاک دې تاسو له صبر درکړي، الله پاک دې ستاسو د بچي وبخي، خو صبر به راشي. امین انشاءالله. الله چې څه کړي بس په هغې زموږ صبر دی، د الله په کړو باندې موږ صبر دی، نور څه نه شو کړی. خدای دې موږ له صبر راکړي، الله دې موږ له صبر راکړي. د څو خوریانې دي؟ د زوی مې د اته دي. اته خوریانې؟ د اوو د پاسه شوی و. دغه یو زوی دی؟ دغه یو دی، نور زامن مې نشته. دغه دا مې لمسي دي، دغه مې لمسی یا درې مې لمسي دي، واړه واړه دا درې مې لمسی دي. ښه، نو تاسو څه کار روزګار کولی شئ؟ هېڅ روزګار نه شو کولی. ښکاره کې سپین ږیري او یو کال عمر دی، څه روزګار به وکړو؟ همدغه یو ذریعه دی وه؟ دغه یو ذریعه مې و، بس هغه به راوړه دې وړلو، موږ بس اوښتلو اوښتلو بس نو څه وکړو. د الله تعالی بس شان دی، د هغه په رضا باندې م رضا ده، نو بس هغه هم لاړی، بس دغه رنګ پاتې شو. څو یتیمان یې ورته پاتې شو؟ ټول دا شپږ یتیمان راته پاتې شو. هغه شپږ بچي دي؟ نونه دي، درې زامن دي، دا مشر دی. دا یې مشر زوی دی؟ دا مشر دی قدرمنو، دا د هغه پلار مشر زوی دی. دا خو هم ډېر ورکوټی دی، دې سره به څه کوي؟ بس الله دې رحم وکړي، د خدای اسرې ته پاتې شو، خدای هم دې مړ شي، د الله هم دې مړ شي. څه ټیم خبر شوې؟ 5 بجې وه. د ده نه وم خبر چې ګنې دی هم پکې دی. یو ماښام کور ته راته خو بس معلومات وشو، بس میره مال دی هم پکې ګیر دی. نو هغه ورځ نیمه ووتله، بیا پسې سهار له ورځ هم ووتله، شپه هم لکه ووتله، سهار له ورځ هم پسې ووتله، بل ماښام بیا دی موږ ته پر بېګا ماښام دی موږ ته میلاو شو. پېژندم؟ پېژاندم، جامون هم پېژانده، مخ مخ یې لکه خراب و که نه؟ او جامون هم پېژانده. بس جامې چې موږ ولیده د کلي هلکانو هغوی سره کار کوه، نو هغوی پېژانده چې او دا جامې دي. ما هم پېژانده دا چې بس دی به کال له طاقه زړې جامې بیا وستلې، نور بیا بدلولې. مازدیګر به چې راغی بېرته بیا که زړې سترې بیا له وینځلې، سهار بیا وستل. نو دغه جامون هم وپېژانده. خپل حلال رزق ګټلو له ته؟ رزق ګټلو له تلې بس مزدوري کوله دی بچو له، اوس موږ سپین ږیري شوي وو. د الله شا دا یو هغه خو د الله په کړو رضا ده، موږ څه ووایو، موږ څه نه شو ویلی. دا دې راته اوس خدای پاک پاتې شي. بچیه ښه یو دا یو هم دی، ښه ښه دی خوا راشه، دی خوا راشه، دی خوا راشه، دی خوا راشه. ستا څه نوم دی بچیه؟ ستا نوم څه دی؟ ما ته خپل نوم ښه؟ څه؟ اویس. اویس. ته سکول وی بچیه؟ څویم کې؟ په خاتنه کې. ستا ګوډۍ څه نوم دی؟ ابنه. ته سکول وی؟ سکول نه وی؟ نه. دا قدرمنو دا نن درېیمه ده که نه؟ نن درېیمه ده او زما د دې مشر د دې چار چاپېرو غرونو، د دې خړ خړ غرونو د دې ایله اوس غم راوټوکېده. نو زما د میک هم کار پرېښوده، موبایل مې ورسره ټچ که. د دې دا غم ډېر غټ دی، ډېر دروند دی او ډېر پوخ دی، خو بیا هم
زه د مومندو د خلکو ته سلام کوم، د دې د زړونو ته سلام دی چې د داسې یو ځوان زلمي زوی بیلونو نه پس هم د یا کالو په عمر کې دا پلار ولاړ دی او دی اوس هم حوصله نه بیلي، دی اوس هم دا وایي چې د الله څه خوښه وه او د الله مرضي وه او د الله مالو الله واغسته. دغه د هر یو پښتون دغه حوصله ده او دغه کړوړه دي، دغه خبرې دي، د دې د زړونو ته سلام دی. مونږ مومندو ته راغلو، نن مونږ په چا غم را تازه نه که، نن هم څوک ونه جړول، نن صرف دغه وه چې د دې په غم کې مونږ شامل شو، د دې په غم کې م وژړل، د دې په غم کې کېناستو. که سبا شاهد جان د دې کاکا له راځي، د دې یتیمانو له راځي او د دې لاس ږدي او دی بیا سبا جاړي، سبا ویر کوي، نو چې بیا دغه څوک نه وي چې دا تاسو جوړول. ځکه د دې اوس ایله غم سټارټ شو او زمونږ به انشاءالله تعالی دغه کوشش وي، مشره زمونږ د دې ټیم به دغه کوشش وي چې دا یتیمان بچي دا خپل ځان ته رانږدې کړو او د دې پلار چې کوم ستاسو زوی اخو لاړ، مونږ به انشاءالله تعالی کوشش کوو د الله د رضا دپاره او د خدای د رضا دپاره د خپلې پښتو دپاره تا سره به ودرېږو او انشاءالله تعالی چې زمونږ نه څه کېږي ابه خامخا کوو، ضرور به یې کوو. ډېر ښه وکړي، خدای سره ډېر ښه وکړي، الله مې عزتمن کړه، زموږ نه راغلی او تاسو زموږ په غم کې شریک شو. خدای سره ډېر ښه، ستاسو غم زمونږ غم دی مشره، خدای سره ډېر ښه. حقیقت درته وایم ستاسو دا غم ډېر غټ دی، مونږ هېڅ هم نشو کولی، مونږ تاسو له صرف دغه مشره صرف دغه م غوښتل چې یاره تا سره لږ غوندې کښېنو، نور نه م ستا ژړا مطلب ده، نه م ستا دا زموږ بچي دي، دا زموږ خپل بچي دي او د دې په سر به انشاءالله تعالی د خپلو بچو په شانتې مونږ نه لږ لرې یې، ځکه ما 15 ګنټې مزل وکړو او ستا دې کور ته مې ځان رورسو، خو انشاءالله تعالی که الله ته منظور نو باقي مانده چې کوم ستاسو دا ژوند دی مونږ به پکې خپل کوشش کوو. الله مو وخاجي. آمین آمین آمین. قدرمنو د سمیع الله هغه اخرنۍ رمګاه ته راغلو او د حقیقت ژوند چې کوم دی هغې ځای ته رالو، ځکه مونږ تاسو د دوکې ژوند تیرو، د دروغو ژوند تیرو، د فریب ژوند تیرو، فضول ژوند تیرو، بیکاره ژوند تیرو. اصل ژوند دا دی چې دا کوم ځای کې سمیع الله پروت دی، زه د سمیع الله په خپو کې ولاړ یم د هغه د دې بېوسه بچو سره او د یو بېوسه پلار سره او دا څومره چې د هغه د کلي دا خلک ولاړ دي، زما دا مومند روریان ولاړ دي، مونږ ټول نن ډېر بېوسه یو. سره زما د دې مایکه سره زما د دې کیمرې سره مونږ نو نن د سمیع الله دپاره هېڅ هم نشو کولی، صرف دغه 2 لاسه به ورته اوچتو او زما د دې مشر صبر دپاره، د دې ګلالو د دې د ښه مستقبل دپاره دې کې به خپله منډه تړله وو انشاءالله تعالی. او دا څومره چې د کلي خلک ولاړ دي مشره، دې ته هم زموږ هم دغه خواست دی چې تاسو سره د الله د رضا دپاره ودرېږي او دا ټول تاسو له داسې اوږه درکړي لکه څنګه چې سمیع الله د سمیع الله په شانتې تا ته د خپل پلار ووایي او دې ځان د دې بچنګي په شانتې کړي انشاءالله تعالی. انشاءالله تعالی چې کله ټول غریبانه خلک مونږ باندې رسېږي، مونږ جزانې ټول خلک مونږ عزت کوي، ډېر عزت هم کوي، دا ټول کلی ډېر عزت مونږ کوي، خدای دې سره ډېر ښه وکړي. حقیقت دا دی قدرمنو، هر پښتون هر ننګیالی کم کس چې ننګ لري پښتو لري نو هغه به زما د دې مشر سره د دې سره به خامخا ودرېږي، د ده د بچنګو سره به خامخا ودرېږي. زه د سمیع الله سر ته راغلم او د دې خپلې خپرونې اختتام په دې ماښامي ټیم کې او د دې مومندو په دې خړو غرونو کې په دې کې کومه د دغې دعا سره چې الله پاک ته د سمیع الله او دلته چې دا څومره مردګان پراته دي د دې مړو د الله پاک بخشش وکړي
او د ورور مې د حکومت نه غوښتنه وکړه، نو دغه به م په دې هدیره کې دا سوال وکړم چې الله پاک دې زما د حکومت راویښ کړي، الله پاک دې زما د حکومت راپاسئ، او کم چې دا د مدینې ریاست دی نو الله دې وکړي چې زما د دې پلار سره او د دې بچو سره، بلکې د دې دا ټول غریب خلک دي، د دې ټولو سره ودرېږي، او په دې حادثه کې چې د چا هم نقصان شوی دی نو دغه کمې که د ځوانانو دا نقصان نشي پوره کولی چې د پیسې لحاظ سره د دې د خاندانونه دې له اوږه ورکړي، دا سپورټ کړي او دوی سره ودرېږي. دا چې کومه خبره وکړه که نه چې زه دې کلي سره دا دغه کوم چې یاره دې سړي سره دا امداد وکړي، په دې کلي کې لکه داسې یو مالداره کس نشته دی چې هغه سره امداد وکړي. زما د دې مسافر ورون نه دا خواست دی چې هغه د دې سړي سره امداد وکړي. دقه یو کس پات شو، دا واړه بچي پات شو، نمسي دي، یو زیو هغه لاړی او بس د ده سره د امداد وکړي. ګاډی په کښتونه اخیستی د هغې کښتونه هم پاتې شو، دا بوډا پلار به په دې ګاډي اوس څه کوي؟ دا ماشومان دي دا پاتې شو، په دې ګاډي به دې اوس څه کوي؟ هغه سړی خو دا ماپ کوي نه چې یاره زما ګاډی یا به تې ګاډی وی یا به دا کښتونه ورکوي. نو زما د دې کم مسافر رونه دي دې نه زما دا خواست دی چې مهرباني وکړئ دې سړي سره امداد وکړئ. دا قدرمنو نن هغه حقیقت را څرګند شو. تاسو به همیشه په دې سوشل میډیا باندې اورئ که نه، ډېر هغه خلک، هغه بې خونده خلک، هغه بې ننګه خلک چې کوم دغه خبرې کوي چې تاسو خپل خیرات زکات کوئ نو خپل کلي کې چم ګاونډ که وګورئ. نو نن د دې مشر دا خبره چې په دې ټول کلي کې په دې کې داسې څوک نشته چې هغه د دې مشر سره ودرېږي، هغه د ده دا اوښکې پاتې کړي او هغه د ده دا اوښکې پاکې کړي او هغه دله خپل خیرات زکات ورکړي. نو بیا خو به خامخا زما دا کیمره به هم دلته کولاویږي او زما دا مایک به هم دلته کولاویږي او مونږ به خامخا د سر ودرېږو، خامخا به ودرېږو انشاءالله تعالی. مشره ستاسو خبرې لاړې او دغه مې امید دی چې انشاءالله تعالی زما د دې بوډا پلار سره د دې بچنګو سره دا زمونږ بچنګي دي، دا د پښتنو بچنګي دي، دا د پاکستان بچنګي دي، دې سره به مونږ خامخا ودرېږو انشاءالله تعالی.